الله وبرکاته. ملګرو، که چېرته ستاسو د فیسبوک پاسورډ هیر شوی وي او تاسو نه پوهیږئ چې زما د فیسبوک پاسورډ به څه وي، نو که چېرته تاسو دا معلومول غواړئ نو دې ډېر اسانه او سمپل طریقه ده. نو زه به درته په دې کې 2 میتوډه ښیمه چې په دواړو سره تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک پاسورډ معلوم کړئ. د ټولو نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور چې کله تاسو اوپن کړئ نو ستاسو کوم جیمیل اکاونټ چې هغه به په پلی سټور کې آن وي. نو هغې کې به تاسو ګوګل اکاونټ د ستاسو پروفایل نیم نه وروسته لاندې لیکلی وي ګوګل اکاونټ، په دې باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو کلیک کړئ نو دې خوا به راشئ سیکیورټي ته او په سیکیورټي باندې به کلیک کړئ. په سیکیورټي چې کله تاسو کلیک کړئ نو داسې به ښکته راشئ، سکرول ډاون به کوئ. بالکل اخر ته چې راشئ نو دلته به تاسو ته ښکاري پاسورډ منیجر، په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته چې ستاسو څومره ویب سایټ آن وي د هغې ټولو پاسورډ به دلته موجود وي. مثال د خبرې د ګوګل چې څومره پاسورډ وي هغه تاسو دلته معلومولی شئ، فیسبوک څومره پاسورډ وي هغه تاسو دلته معلومه شئ. مثال د خبرې زه چې کله خپل فیسبوک پاسورډ معلومومه ما نه هیر دی زه یې ګورمه نو دا به فیسبوک باندې به کلیک کم نو دلته ما سره چې څومره اکاونټونه په موبایل کې کولاو دي هغه ټول دلته ما سره سیف دي. نو په دغې سره دا زما نمبر شو او دې خواته دا پاسورډ دی. نو دا پاسورډ چې ده دغه د سترګې بټن ووهمه آی بټن نو ماته به خپل پاسورډ چې کوم دی هغه شو شي او دې زه کولی شم چې خپل پاسورډ واپس یاد کړمه او بیا خپل فیسبوک چې ده هغه کولاو کړمه. دا یو میتود. دویم میتود دا ده، بله طریقه یې دا ده چې تاسو به ګوګل کروم چې کوم ده هغه اوپن کړئ. کله تاسو اوپن کړئ نو دا بره سر کې 3 ټکي دي، 3 ډاټس، په دې باندې به کلیک کړئ. د هغې نه وروسته به سیټینګ باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسو په سیټینګ کلیک کړئ د دویم نمبر کې دلته ګوګل پاسورډ منیجر تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ته ټول هغه ویب سایټ راوړي کوم چې ستا په موبایل کې لاګین وي. دې ځای نه ته کولی شئ په اسانه سره خپل پاسورډ معلوم کړي او خپل پاسورډ وګورئ. مثال د خبرې ګوګل باندې کلیک کومه، فنګر فرنټ ورکومه او د هغې نه وروسته دلته چې زما سره څومره کولاو دي، څومره ګوګل اکاونټونه کولاو دي د هغه ټولو پاسورډ سره د جیمیل ماته دلته شو کوي. نو چې زه دغه سترګه آی بټن چې کوم ده دا ووهم نو ماته به زما پاسورډ شو شي. نو دا ډیره اسانه او سمپل طریقه ده. که تاسو نه چېرته خپل فیسبوک پاسورډ هیر وي نو